په تاسو کې تر ټولو لوی باید تر ټولو کوچنی وي او تر ټولو مشر باید خادم وي. کوم کس لوی دی؟ هغه چې ناز دی او ډوډۍ خوري یا هغه چې خدمت کوي؟ حتمی ده هغه چې ناز دی او ډوډۍ خوري. خو زه مو د یو خدمتګار په شان یم. تاسو په مشکلاتو کې راسره وئ، نو همداسې چې پاک خدای ماته د پاچاهۍ حق راکړی دی، زه هم تاسو ته دا حق درکوم. تاسې به زما په پاچاهۍ کې زما دسترخوان ته کینئ او د اسرائیلو په 12 قبیلو به حکومت کوئ. دلته څوک خاین نشته. شمعونه غوږ شه. شیطان غواړي چې لکه بزګر چې غنم د وښو څخه بیلوي تاسو ټول امتحان کړي. خو ما مخکې نه دعا کړې ده چې ته بې ایمانه نشې او په بیرته راګرځېدو د خپلو ورونو ملاتړ وکړې. استاذه، زه تیار یم چې تا سره زندان ته لاړ شم او تا سره مړ شم. پتروسه واوره، نن شپه به د چرګ د اذان نه مخکې 3 وارې زما نه انکاري شي. ما چې بې سپلیو او بې خلطو ولیږلی، آیا محتاج شوئ؟ نه، هیڅ شی نه. خو اوس هر څوک چې خلطه لري راوادي اخلي، چې چاړه نه لري چپنه دې خرڅه کړي او وادي اخلي. زه تاسو ته وایم د خدای کلام وایي چې هغه به د مجرمینو په قطار کې حساب شي. زما په هکله به دا پیشګویي رښتیا شي. وګورئ، دلته 2 چاړې شته. وشو بس کړه.